مشکلات خو د ژوندیو خلکو په ژوند کې وي. مړي هیڅ مشکلات نه لري، یوازې ویده. په دې باید موږ او تاسو خوښ اوسو چې مشکلات لرو او د دې مقابلې کولو توان هم لرو. خو کیسه دلته نه ده. ډېر خلک په پخوانۍ فلسفې باندې اوس هم عقیده لري چې خالي لاس راغلی او خالي لاس ځم. چا ځان سره څه نه دي وړي، کارونه هم دنیا پاتې وه. کیسه د خالي لاس راتګ او د خالي لاس د تللو نه ده. کیسه په دغه مابین کې ده چې دغه ژوند کې تا څه وکول او څه دې ولرل. دغه مابین ډېر مهم ده. دا چې څوک خالي لاس راغی خالي لاس لاړه، دا هیڅ مهم نه ده. سره کم راغی سره کم لاړه، څوک بیخي کیسه کې هم نشي. کیسه د دغه مابین ده چې ستا له مرګ نه وروسته ته یاد شي. همیشه سکندر یادي ګټونکی یادېږي. څوک چې ګټونکی چا چې په دې ژوند کارنامې کړي هغه یې مرګ نه وروسته هم ژوندي دي، د خلکو په زړونو کې دي، د خلکو په فکرونو کې دي، د خلکو په کتابونو کې دي. او موږ باید هغه څه جوړ سو چې د خلکو له زړونو او ذهنونو نه وځو. ډېر انسانان مړه کېږي. نړۍ کې هره ورځ میلیونونه انسانان مړه کېږي، څوک په قصه کې هم نه دي. یا زرګونه انسانان مړه کېږي، څوک په قصه کې هم نه دي. ځکه هغوی داسې کومه کارنامه نه ده کړې چې یو څوک یې یاد کړي. یو نیم د خلکو په یاد پاتې کېږي، یو ډېر مړه کېږي. دغه مابین چې کوم دا د راتګ او د تګ په مابین کې دا ډېر مهم ده. کیسه ده وایي اوښ او د اوښ بچی دی په یو ژوبڼ کې و. د اوښ بچي له خپلې مور نه پوښتنه وکړه چې موږ دا موړه څه د موړه د څه لپاره لرو چې جګه موړم ده. مور یې ورته وویلې دغې کې موږ او تاسو اوبه ذخیره کوو او بیا چې کله د سخت وخت راسي هغه ترې همغه ځای نه استفاده کوو تر څو موږ نورې اوبه پیدا کوو. خدای پاک موږ ته دا قدرت راکړی چې موږ ورځې ورځې دې کې اوبه ذخیره کولی سو او ډېر مزل وهلی سو. که موږ ته دشتو کې اوبه هم پیدا نه شي نو موږ په همدغه اوبو ګزاره کولی شو. بچي ویل ډېره ښه ده. مور نه یې دومره پوښتنه وکړله موږ ته خدای دا غټې غټې پښې ولې راکړي دي. مور یې ورته ویلې چې کله موږ اوږد مزل کوو، اوږده سفرونه کوو، نو د دې لپاره چې زر ستړي نه سو، په شپو شپو مزل وکولی شو، د دې لپاره موږ ته کوي او غټې پښې راکړي دي. وایي ډېره ښه ده. درېیمه پوښتنه یې وکوله، وایي موږ ته خدای دا سترګې او د سترګو د پاسه باڼه او د سترګو کې یو رقم پرده ده. کیسه هم دلته د روم د اوښ د سترګې د پردې کیسه تاسو ته کومه چې دا ډېره جالبه او خدای پاک په خپلو قدرتو ډېره ښایسته جوړه کړې ده چې کله طوفان سي دغه پرده په اتومات ډول باندې راښکته کېږي، اوښ لاره ویني خو له خاورې بوټي هر څه چې راځي هغه پرده یې نیسي، سترګې ته کوم ضرر نه رسوي او دا همدغسې کولی سفر وکړي. باڼه یې هم اوږده دي چې راښکته کولی سي او مثال د باد، دوړو، خاورو، بوټو هر څه مخه نیولی سي. نو بچي پوښتنه وکوله چې موږ ته خدای دغه اوږده باڼه ولې راکړي دي. مور یې ورته وویل موږ او تاسو اکثر په دښتو کې یو چې کله د طوفان رالوځي، چې کله تیز باد رالوځي نو موږ سترګې د دې په واسطه پټو او له طوفانونو او له بادونو زموږ سترګې په امان دي تر څو موږ او تاسو وړاندې نه سو او لاره بیرته ولیدلی سو. وایي ښه چې موږ ته خدای پاک دومره قدرتونه راکړي نو بیا موږ دې ژوبڼ کې کوو څه؟ نو دا پوښتنه وه چې مور یې حیرانه پاتې شوله چې موږ دې ژوبڼ کې کوو څه؟ موږ چې دومره طاقت لرو، دومره قوي یو او دومره پرمختګ کولی شو، موږ دې ژوبڼ کې کوو څه؟ ډېر خلک په نړۍ کې په دغه یو ټکي باندې تکیه کوي چې زرګونه کاله کېږي په دې باندې بحثونه روان دي. هغه ټکی ده قاف سین میم تی قسمت. قاف سین میم تی قسمت. څوک چې ډېر کار وکوي، څوک چې زحمت باسي، د چا چې ژوند لږ ښه جوړ سي نو بل وایي د سره قسمت یاري وکوله. او دا خبره هغه کسان کوي څوک چې په ژوند کې هېڅ څه نه کوي. یوازې همغوی کسان دا خبره کوي چې په ژوند کې هېڅ څه نه کوي، قرار ناست دي چې یو څوک زحمت وباسي، قرباني ورکړي، شپې ویښې تېرې کړي، ماغزه وخوري، ماغزه اوبه کړي، چې بیا یو ځای یو منصب، یو چوکۍ، یو قدرت یا یو دولت ته ورسیږي نو پاتې کسان چې هېڅ نه کوي هغوی بیا وایي د سره قسمت کار کوي. نه دوسته، قسمت ټولو سره یو برابر ده، ټولو سره یو رقم ده. قسمت دا متل د موږ او تاسو وایي کتې کړی خر ده چې هر څوک پې کېناست، قسمت تا ته ولاړ ده.
قسمت ستا ذهن ده، قسمت ستا لاسونه دي، قسمت ستا پښې ده او قسمت ستا اراده ده. که ته پخه اراده ولري ژوند کې ډېر څه ترلاسه کولی سي. نو بیرته راځم خپلې اولې خبرې ته چې ژوند خالي لاس راتګ او خالي لاس تګ نه ده. ژوند دغه ده چې د مابین کې تا څه وکول، تا راتلونکو نسلونو ته څه پرېښودل او تا د نړۍ ته څه پرېښودل چې سبا دا نړۍ تا په یاد وساتي چې ته څوک وي، ته څه وي، تا څه وکول. دا ډیره مهمه ده او دا تاسو هم دغه مابین کې ډیر خوشبخت او خوش قسمت یاستئ چې داسې ویډیوګانې ګورئ او تاسو ډیر پرمختګ کولی شئ چې یو خوشبخته یا ښه انسان سره مخامخ شئ او تر څو ستاسو دغه ژوند، ستاسو د ژوند فلسفه، ستاسو دغه د ټارګټ فلسفه، ستاسو د راتلونکي فلسفه در بدله کړي. هغه فلسفه هم له ذهن نه وباسي چې خالي لاس راغلی او خالي لاس ځم. نه، خبره د خالي لاس راتګ، خالي لاس تګ نه، خبره د دې مابین ده. دا مابین باید ډک شي، دا باید خالي پاتې ونه اوسي. نو ډیره مننه چې له موږ سره وئ. په یو لایک او کمنټ له موږ ملاتړ وکوئ. زموږ یوټیوب چینل لاراوی در سره سبسکرایب کړئ. خدای مو ښاد آباد لره.